حاجي عبدالولي د ظلمت د محمد اوسېدونکی چې بلهار دی په کویت کې او اوس هغه دی په رخصتي باندې. په ټولنیزو رسنیو کې ستاسو مرکې نشر شوي دا مو ولې د څه لپاره دا کار کاوه؟ دا زه په مخکې ملي پولیسو کې وظیفه مې اجرا کوله چې بیا طالبانو ته زه تسلیم شوم. بیا دا خلک هېوادوالو به ویل چې دغه یعنې رسنیو به ویل چې دا تاسو د ظلم زیاتی ځای ده طالبانو د خوا زده کاتیما ویل چې یعنې د ما مضغو کې چې زه راغله چې دا کېدای چې دا خلک ورته ښه وایي حقیقت وایي دغه د وجې ما طالبانو پسې هغه کوم. تا یوه موضوع انتخاب کړې وه چې طالبان د قلم په زور چپه کومه که دا راته وایي چې د قلم په زور یې څنګه چپه کوې؟ امریکایان ما ویل امریکایان تیارې وسلې مهمات هسې مکمل دي ورسره ما ویل چې ته د قلم پسې راواخله چې قلم په زور یعنې دغه موضوع به ته وټاکه چې قلم په زور باندې زه دغه دوی چپه کوم. یعنې امریکایانو د ټانګو د دومره ډېرو وسایطو په زور نه کړو چپه تا ویل چې زه به د قلم په زور چپه کوم. دغه کار ته چا هڅولی وې؟ دغه کار ته هېچ هم نه یم هڅولی بس مضمون کې مې فرق شته په خپله ورته راغلی یم. تا خو مخکې په اجره اداره کې کار کوه او بیا مجاهدینو تسلیم سوی یمې نو بیا دې ولې د مجاهدینو په ضد باندې نشریات کول؟ دا مخکې یعنې هغه کې وم د ملي پولیسو کې بیا زه چې کله تسلیم شوم بیا خلک رسنیو مثال دغه پروپاګند ویلې په طالبانو پسې چې دغه غلط دی او په غلط نوم باندې یعنې سوء استفاده کوي او زما ځکه چې ویل چې کېدای شي دغه خلک صحیح وایي خو د ما موضوع کې هم ډز سوی دی سبا کیسه به سره کوو. تاسو به کله چې په ژوندۍ بڼه مرکې کولې ډېرو خلکو به ستا حمایت کوو اوس به تا هغه څنګه خلاص کړي تا به چې کله مرکې کولې تا په مرکه به هغوی څرګندونې کولې او تا حمایت به یې کوو هغه به ستا څنګه خلاصولی شي موږ نه؟ هغه به اوس خالي بوکت لکه دا اوس لایف ویډیو دي تاسې دا لایف ویډیو کتلی شي او نور په ژوند کې نوم خلاصولی شي ما او نه د ما حمایت کولی شي او دویم چې یوازې به خامخا دوی فساویږي ستاسو د طالبانو لاس ته به منګولو ته به راځي. په پای کې هغو خلکو ته چې په فیسبوک او یا نورو ټولنیزو رسنیو کې طالبانو په ضد باندې په مستعارو نومونو باندې ادرسونه جوړ کړي وي یا په ضد باندې نشریات کوي هغوی ته څه پیغام لري؟ یو ته اول که زه یم که بل اول د خدای هدایت ورته وکړي که هدایت نه وي الله دې هغه شرمنده کړي ځکه دا ډېر غلط کار دی چې یو د بل نوم سوء استفاده کوي او بیا د طالبانو نوم بدناموي او طالبانو پسې غلط یا پوسټونه لایفونه کوي دا ډېر غلط کار دی. دا چې ته په یو خارجي هېواد کویټ کې ولې او ځینې نور خلک هم چې په امریکا کې اوسي هغه له هغه ځای نه نشریات کوي هغوی ته ته څه پیغام لري؟ طالبانو په ضد باندې څه شو که لندن نه یې که جرمن یې که افغانستان یې څه غلط مطلب لایفونه پسې چلوي په طالبانو په ضد باندې هغه بیا د کوڅه په سره کې غلط دي او هغه به خپل یوه ورځ خامخا دوی خپله سزا ویني او طالبان منګولو ته به راځي طالبان به نیسي.